أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. تیر جمعونا دا حلال رزق دا گٹلو دا غید برکتونو خبره میں کڑیو. ننم در تویم چه پا حلالو کے سمر برکت تے. من خلق خو پا دے سوچ کیو چه مال دیر پیدا کو. دیتے نگورو چه دا مال پا حلال گٹو که پا حرام گٹو. او شیطان مونږ ته دا خشته کړي دا مردار او دا حرامه دا مونږ ته ښکلې ښکاري خشته ښکاري او ډېره ښکاري برکت به پکې نه دا ذهن کې واچوي دا به وځي خو په خرابه لاره به وځي او یا به تا نه پاتې شي ته به ترې ځې په منډه به ترې ځې په یو درز به ترې لاړ شي ته به په تمې چې مال خو مې ډېر دی ډېر دی ډېر دی ډېر دی ډېر دی په یو درز به دنه لاړ شي چې مال حلال وی لږ وي الله به د خوشحالي په ژوند کې به د برکت په دې رزق مال کې به د خدای پاک برکت اچي. زموږ د دین په دې کتابونو کې امام بخاري رحمت الله علیه لوی سړی تیر شوی د ټوله دنیا پیژني مشهور د ماشومان هم وایي د بخاري شریف ختم دی او بخاري شریف او بخاري شریف دا چې کوم عالم لیکلی دی هغه ته به امام بخاري وي په دې وجې دې کتاب ته بخاري شریف وایي او امام بخاري ورته په دې نسبت وایي چې دی په بخارا کې پیدا و. بخارا په ازبکستان کې یو لوی ښار دی زه ورته تلم د تاشقند نه ګاډي ځي بخارا ته نو سمرقند لار کې راځي دا سمرقند تقریباً په نیمه کې دی د بخارا او د تاشقند تقریباً 4 غنټې په موټروی چې مزل وکړي نو سمرقند به راشي بیا د سمرقند نه 4-5 غنټې مزل چې وکړي بیا سنګل روډ چې موږ پې تلو نو بیا بخارا راځي نو دی په دې بخارا کې پیدا دی علم یې شروع کړو خدای پاک ته ډېر لوی عالم جوړ کړ یو متقي انسان ته الله جوړ کړ داسې شخصیت چې د هغه کتاب له د صحت په معیار کې یو ډېره لویه درجه د په ټولو کتابونو کې معیاري کتاب او نن یې ټوله دنیا لولي تر څو چې دا بخاري شریف چا ختم کړي نه نو موږ ورته مولا نه وایو عالم ورته نه وایو او چې تر څو یو ښه د بخاري شریف نه ویلې نو هغې جینۍ ته هم عالمه نه ویلې کېږي د علم دارومدار په د بخاري شریف دی دا ولې دله خدای دونه دغه ورکه برکت وجې ډېرې دي زمارونو یوه وجه دا ده چې دی وایي ما ته پلار ډېرې پیسې پرېښې وې او د مور په اجازت هغه پیسې ما ټول د علم په طلب کې ولګولې نن سبا پیسې څوک په علم نه لګوي نن سبا مونږ سره چې څومره پیسه ده نو مونږ یې په دې خپلو بچو لګو خو د دنیا په تعلیم د دین په تعلیم نه دا بچې به موږ نن په پېښور کې داخلو ابټاباد ته به بوځو لاهور ته به بوځو مري ته به بوځو په غټو غټو سکولونو کې به داخلو او ښې ډېرې پیسې به پې لګو خو د دنیا دپاره اوس هم ستاسو ماشومان چې په سکول کې دی ته نه ګورئ څونه پیسې دی د میاشتې او د لارې څونه د ټرانسپورټ خرچه څونه ده او د کتابونو څومره خرچه ده په یو ماشوم د 3,000 نه واخله ونیسه 4,000 اوس نشته تر د 1,00,000 روپو 2,00,000 15,00,000 روپو پورې خلک د میاشتې خرچې کوي دی ولې پې کوي د ده دا سوچ دی چې ده پې ده ولګوم نو سبا به مې دا بچې غټ نوکر شي د دې نه به زیاتې پیدا کړي سوچ په ذهن کې دقه پروت دی د دین دپاره مونږ په ماشوم 15 روپۍ نه لګو دا سوچ هم شته چې دا بچې د دنیا دا تعلیم وکړي دی به غټ افسر شي ډېرې به وګټي څونه به وګټي ډېرې په څونه موده کې په دې 50-60 کاله ژوند کې او چې کم د دې ژوند د ختمېدو نه پس د قبر ژوند دی
د قبر نه پس د محشر میدان دی 50,000 کاله ورځ او د هغې نه پس نه ختمېدو والا زندګي ده د دې بچي دپاره د هغې ژوند سوچ نه کوم چې زه دې په هغه ژوند کې افسر جوړ کړم او هغه ژوند یې ښه دی د دې سوچ والا کوم چې دا دنیا ژوند یې ښکلي شي دی به غټه تنخوا لي دی به غټ افسر شي د دنیا ژوند به یې ښکلي څونه به ښکلي دی خو چې فارغېږي د دې سکول کالج نه نو د 25-26 سال نه مخکې و دی فارغېدی نه شي دی به سکول وی د سکول نه پس کالج به وی یونیورسټي به وی پی ایچ ډي به کوي دی به ایم فل کوي دی به ایم ایس سی کوي دی به ایم ایس کوي دی به بی ایډ کوي ایم ایډ به کوي دی به ډاکټر جوړ شي څونه وخت به پده لګي کم از کم 25 سال واچوه نو چې 25 د دره ژوند نه لرې کې ژوند به یې څونه شپېتو یو کالونه خو نن زیات ژوند شته نه دغه 50 کاله زندګي پاتې شوله چې ورسي دغه 40 کاله زندګي پاتې شو چې لا ورسي دغه 80 کاله زندګي پاتې شوله چې ورته ورسي چې دا تعلیم ته لرې کې نو د 80 کالو د ژوند د خشته کولو دپاره په د څونه پیسې ته لګې لیکن وروستو چې د قبر زندګي ده ورشه د موږ پلاران نیکونه د هغې نه مخکې چې پکې پراته دي کله به قیامت راځي دا د قبر ژوند او د هغې نه پس د محشر ژوند او د هغې نه پس بیا د آخرت د دوزخ یا د جنت ژوند نه ختمېدو اوله نه خشته کې په هغې پیسې نه لګي ته خو ته دې بچي سره ظلم کې دې بچي سره ته زیاتې کې چې لږ ژوند والا خشته کې ډېر ژوند والا نه خشته کې جومات ته چې استاد له ماشوم راولې سپاره م وله څوک نه دی ماشوم اکثر پلار ته وایي بابا وایي هغه استاد یې خو ما له سپاره را نه کړه او نورو وړو له خو یې ورکړه بیا دې جومات ته مه ځه بل جومات ته ځه سپاره والا نه د 50 روپو سپاره والا نه په 100 روپۍ قرآن شریف ملاویږي په 200 اوله نه جومات نه مفت هغې کې وایي سبق او چې د سکول نه راشي نو ټیوشن دی وله نیولي مازدیګر نه پس ماښام نه پس ټیوشن لی لګي یا ټیوشن کلاس یې دپاره یې لګي کوچنګ کلاسونه کېږي په پېښور یو ځای بل دی لیکن خپل ماشوم له دی یو قاري ونه نیوه چې قاري صاحب مازدیګر ماښام راځه او زما د هلکانو دې بچو ته قرآن ښایه غریب به نه 3-4 زره روپۍ تنخوا غواړي موږ انصاف نه کوو د خپل ژوند سره موږ د خپلې زندګۍ سره انصاف ونه کوو د خپل ژوند سره موږ انصاف ونه کوو الانصاف من نفسک ما د خپل زندګۍ سره انصاف ونه کوو ما قسم په خدای بچی سره ظلم وکړ زیاتې به ورسره وکړو ما ماشوم ته د وخت نه په غوږ کې دا ور واچوله چې بچی ګورې خر چې د خر نه کمې غوږ یې د پرې کولو دی هغه تربور ته دی وګوره که نه موټر کې ګرځي لینډ کروزر کې ګرځي بنګله دقسې به تم پیدا کې که دا دی ورته د تربیت تاول نه ورکړی چې ګورې بچی د بل پیسه خوړل مرداره د ګورې دې نه به ځان ساتئ بچی حرام ګناه ده ګورې لږ وخت به دې خشته شي ډېر ژوند به دې تباه و برباد شي حرامونه به ځان ساتې که یو ماشوم تاله د کور ته پلیټ راوړه او ته د پلیټ کم دی هغه غلا کړی دی قاشوغ یې د بل کور نه غلا کړه پیاله یې د بل کور نه غلا کړه او راویړه او ته دا کم ځای و دا مې بار ومونته او ښه مضبوط تی لګاو کړه تا د چا وې چې کور ته راوړه مرداره خوري حرامه خوري که د بیا غلا وکړه نو یاد ساته خو چې ته وایې زما بچی څونه هوښیار دی او صفت یې مو کې وره پیاله یې راوړه قاشوغ یې راوړه بار جام نو دی به سبا بل دی ډاکه کوي بل دی به ډاکه کوي بل دی به ډاکه کوي که دا ماشومان ځان سره د ګوتې ونیوه او سار وختي مې جومات ته بوته امام صاحب لا چې کېنه ملاس د امام صاحب زما دی بچی او تم کېناستې قرآن شریف ته واغېسته تام نفل کولو دی بچي ته دی کتل چې دی قرآن زده کوي دا ښه نه ده چې داسې څادر د پیچولې سبا ته پوډري جوړ شي سبا ته نشی جوړ شي نن ستاسو د بچو نه نشیان جوړ شوي دي آیسو والا جوړ شوي دي پلار تم پته ده مور تم پته ده ولې راتو رات باچهی ده راتو رات کروڑ یې وګټلې 2 کروڑ یې وګټې 3 پته راته شته چې ورشه اوس په جیلونو کې پراته دي چې دا داغ پیو لګي چې دا آیسو والا دی د دې شرم نه مړه لس بنګلې جوړې کړه قسم په خدای دا شرم دا آیسو والا دی دا نشو والا دی
دی بار ملکونو ته نشه لیږي دی پوډري دی دا پوډر لیږي دی یو ملک ته بل ملک ته عربو ملکونو ته دنیا دی تباه کړه مسلمانانو کې فساد دی پیدا کړه فساد فی الارض مفسد په ځمکه کې فساد دی پیدا کړه دا د چا د لاسه دا د مور پلار د لاسه